یای چې غالشا خدای دې مالشا به هر حال ویلکم بیک استړی ماشه نن مو سپیشین خیال په تک سپین موټر کی شروع ورسېدلې چډی چې ډایرکټ په موټر شکشنا هاسه هان نشل کیږي ورتاویل می چې یارا دوبیا دغه جما خو کده خلک غوند چلا کیمز دا وای کا سم چې وسوم دا غټه لاره چله دا میجه دوله پر یو غټ جماعت ته په ورنناتی خیال ویل چې کدایشي دولتا پڅنا څا رنگینه سیخ شي جماعت ته چې ورناوازه د صپلې د شولې 50 روپے وخلی خو میجه چال ور سرا وکا صپلې بوټینم د یو ون سرا چیړ کړل ورتاویل می چې غالشا خدای دې مالشا قسم دی چې وا بیا یې خیال ولا جاما چې جماعت ته ورناتلی کني په یو انګریز سیخ شوی چې پاکستانیونه 10 ګر کړای ولا کا په یو ټیم شي چې بیناندن ګر وا یہ بالکی نه فول رای ور کړای وا مو خیال ها چال ور سرا وکا خیال ور تاویل چې د مو خواجه کا په دغ سره غوښای ګرځه دې ډیر زر و د روخه ګینګړې کو په میش پره همسه یا شا په تک سپین موټر شو د وری نر نور دې څرټ دی قسم دی چې سرا بي موټر ټکای ور ود ډایرکټ رو سارا راون شخو بالکی ته 10 پتا نوا چې ډی چخ درو بندې سیخ دی صحیح مزبی داز رو کو میش خلیا په جماعت شکاشنه والے کړي دارا ور نو چې خپل د غراز وانون رو بندې سیخ شوا ویلی چې ډی چا پنجابیونه خو صحیح رو خاوله باوله دور ته د انګريزون رو خاله باوی دارا ور نو چې سرا بي آرډر وکا چې ډی چا وژای شولې و هوټل ته مې بوزه میش ها صحیح خوشول شوی په زړه شمه ویل چې غلای شانن خوم فول ور واړه دو قانون نوی ماډری په خو په انګريز باندې پرې کی د جماعت نه چې واتلی کني بوټینا څپلې مې چې چیړوي امر خاصتل انګريز ولی دل ویلی چې ډیچا ګډ آیډیا ورتاویل مې چې ډیچا په ګډ آیډیا د نه په ژغه خو درې په نام زون په خلوصو وا انګريز هم ها تک سپین موټر کی تا ورلا کا خیال ته مې ویل چې په فول سپیډ شي صحیح کې ماتي هوټل ته درولا چې انګريز نن صحیح مزبی ټانکا کی هسه ها یمیش په ژبا نه پیږي هوټل تام چې درتا ورسو واسرا بي په دادار واکار شي چای پرټا آرډر کړه ورتاویل مې چې بالکای مو خو ویل چې ز ساده یا دا خو یې پتو ها کورشه کړی دی خو ویل یې چې نا آی لو ایټ مو ها پزړه شویل چې پتو یې ها دازینا کړی وی چې زیای مې شوای دا میج ها ساید ډاکه چای پرټه والے خوري په یې پمیش بندې پرکړې انور خدا وای چې انګريزونه ها درتا والے باولی وزیر مسجد داوړ ورمړ منګل بنگا شبټانه نیازه خروټه مروته ګنډا پوره بنیڅه کونډه خټه کې سليمان خلی می اخل شرانه میانه تو تانه دم توړې چمکنه فریده مومند ورغزه بلکې ټوله پښتانه د خپل ساده خوش خړ پر ډیچ یوټیوب چینل لازمی در سره پالو کې ډیره مننه ډیره شکریا